दहशतगर्दी ये गुंडागर्दी ये गुंडागर्दी سواد منګوره نشاط چوک کې د پی ټی ایم په لاسونو راجمع شوي غړو د خپلو غوښتنو په اړه نارې لګولې او لاسونو کې چاټونه هم راغستې ول. احتجاجي مظاهره ته د پی ټی ایم ضلع سوات یو مشر فواد باچا وویل چې دوی د پاکستان آئین او قانون تر سوري لاندې د پښتنو لپاره د انصاف په تکل کې دي. موږ د دې ځای نه د ریاست پاکستان واکدارانو ته دا اپیل کوو چې حیات وزیر د خیسوري د وزیرستان هغه ته د فوري انصاف ملاو شي. موږ د ریاست پاکستان نه دا هم مطالبه کوو چې عالمزیب مسعود دې زر تر زره رها کړی شي. دغه پرامن کارکون دغه پرامن ملګری دغه عظیم انسان دې زر تر زره رها کړی شي. په هغه باندې د دهشتګردۍ چې کوم پرچه کړ شوی دا بالکل ناجایزه پرچه ده او که داسې نه کېږي که حیات ته انصاف نه میلاویږي او که عالمزیب ته انصاف نه میلاویږي نو بیا دا پښتون قام ډېر ښه پوهېږي چې د خپلې بې عزتۍ بدل په خپله باندې واخلي. چې دا د صافیانو دا لاس کم چې دې تړلی دی دا د دې پرېږدي او که دا لاس د صافیانو دې پرېنښودو. احتجاجي مظاهرې ته یو بل مشر ملک ریاض تورونه ولګول چې د پاکستان سره تړلې سیاسي پالیسۍ د عوامي نمایندګانو په ځای نور قوتونه جوړوي. زمونږ د ملک د ټولو نه غټه عالمیه څه ده؟ زمونږ پارلمنټ بې بسه دی، زمونږ عدلیه بې اختیاره ده، زمونږ کومې فیصلې چې په پارلمنټ کې کول غواړي هغه د کور کمانډر په اجلاس کې کېږي. کومه داخله او خارجه پالیسي چې په پارلمنټ کې جوړول غواړي هغه داخله او خارجه پالیسي د کور کمانډر په اجلاس کې په دې ملک کې جوړېږي. پکار چې ریاست دې ته په سنجیدګۍ باندې فکر وکړي. مظاهرې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ منګورې مشر باچا لاله وویل چې دوی پارټي د پی ټي ایم دغه غوښتنو ملاتړ کوي. دوی زیاته کړه که چېرې په دې وطن کې ولس سره هم دغه رنګه زیاتۍ د ریاستي ادارو لخوا کیږي نو په لوی کچ ترې اړی ګړی جوړېدی شي. څنګه